الرحمن الرحیم. دا دوه ورځې په رسنیو کې راپورونه خپرېږي د ما په رابطه باندې چې امنیتي ځواکونو نیولی یم او زندان ته یې بیولی یم. کاملا دا ردوم. زه په یو سفر باندې وم، وخت مې د دې نه و پیدا کړی چې رسنیو سره خبرې وکړم. نو د دغه خلانه په ګټې اخیستلو ځینو مخربینو په رسنیو کې دغسې ادعا کوله چې زه زندان ته تللی یم. نه زندان ته تللی یم او نه څوک داسې کوم ادعا په ما باندې لري. احیانا که داسې کېږي، موږ تر قانون لوړ نه یو. که یو څوک په موږ باندې ادعا کوي امنیتي ځواکونه موږ بیایي زندان ته، دا به د مشرانو په امر باندې کېږي. مشرانو په امر باندې موږ هر رقم قربانۍ ته تیار یو. زندان ته تګ یو معمولي خبره ده، دا معمول ده. که یو څوک مجرم وي، یو څوک باندې څوک ادعا لري، طبعا به هغه زندان ته ځي، عدلي او قضایي ارګانونو سره به مخ کېږي. دا کومه غټه خبره نه ده. نور د تشویش شی نشته. زه آزاد خپلو ورځنیو چارو ته ادامه ورکوم او په خپل کار کې مصروفه یم. ډېره مننه.